د دې جامعاتو ایجاد په دغه اساس باندې شوی دی چې زموږ د محکمې چارې باید معیاري داسې قاضي ولرو چې هغه په فقه کې، په قضا کې، په ابتاء کې کاملا ماهر وي. داسې علما کرام ولرو په عدلیه کې چې د عدلیه نظام چلولی شي. په اوقافو کې دا علما کرام ښه خدمت کولی شي. په مدارسو کې ښه خدمت کولی شي. په پوهنتونونو کې ښه خدمت کولی شي. یو ښه متخصص مسلکي عالم باید ولرو. لکه څنګه چې په عصري علومو کې موږ د دکتورا برنامې لرو، د ماسترۍ برنامې لرو. په انجینري کې دکتورا ده، په کمپیوټر ساینس کې دکتورا ده، په زراعت کې دکتورا ده، په طب کې دکتورا ده، ماستري ده. هلته هغه میدان چې څومره هغه ډاکټر ښه متخصص وي دغومره د مریض ښه علاج کولی شي. همداسې په دیني برخه کې اسلامي نظام خو دوه مکلفیات لري. د مسلمانانو د نظام د امارت تعریف چې زموږ عقایدو کړی دی، امامت چې ته وایي هي رئاست عامة فی امور الدین و دنیا نیابة عن النبی صلی الله علیه وسلم. دا امامت، خلافت دا یو ریاست دی په ټولو امور کې، که دیني امور دي که دنیوي امور دي، د الله د پیغمبر په نیابت باندې. مسلمانان دنیا ته هم اړتیا لري، مسلمانان دین ته هم اړتیا لري. نو د دنیا د پرمختګ لپاره یې په عصري علومو کې تخصص ته اړتیا ده. د دین د پرمختګ لپاره یې د دیني امورو د ښه سمبالېدو لپاره یې په دیني علومو کې تخصص ته اړتیا ده.